أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سورة بقرة آیات مبارکه 2 د دې آیات مبارکه ربط و مناسبت تفسیر لفظی ترجمه د دې دریواړو عنوانونو تشریح او تفسیر دارنګي ده. لفظی ترجمه یې دارنګي کړي ده: ولا تلبسو مګډ وډ کوي الحق حق په خلکو باندې بالباطل په سبب د باطل وتكتم الحق مپټوي حق لرا وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو خپويږئ. دا د آیات مبارکه لفظي ترجمه شوله. ربط و مناسبت د آیات مبارکه د تیر شوي آیات مبارکه سره بالکل ښکاره دی، واضح دی. ښکاره او واضح په دې طریقې باندې دی چې تیر شوي آیات مبارکه کې نواقض الایمان د ایمان ماتونکي 2 شیان بیان کړل. اول کفر و، دویم اشتراک بالدین و. دی آیات مبارکه کې هم نواقض د ایمان بیانېږي. یو ولا تلبسوا الحق بالباطل په طریقې د نهي سره الله پاک بیانوي. دویم تکتم الحق. نو دا 2 نواقض د ایمان په دې آیات مبارکه کې بیانېږي. لکه تیر شوي آیات مبارکه کې نواقض د ایمان بیان شوي وو. دی آیات مبارکه مضمون مفسرینو دارنګي نقل کړی دی. دعوت الی القرآن، ذکر د 2 منهي چې هغه سبب د پاره ده اضلال د گمراه کولو د پاره دی. حاصل دا دی چې آیات مبارکه کې دعوت الی القرآن ورکوي چې راشي قرآن پاک ومنئ. د سره سره 2 خبرې دي منهي عنه، یعنی 2 داسې خبرې دي چې د هغې نه منع راغلې ده، هغه ورته بیانوي. اوله منهي عنه ولا تلبسوا الحق، حق په خلکو باندې ګډ وډ مکوئ. وتکتم الحق، دارنګې حق د خلکو نه مپټوئ. نو دا 2 منهي عنه 2 منع شوي شیان ورته بیانېږي. حق په خلکو باندې مه ګډ وډ کوئ، حق د خلکو نه مه پټوئ. دا 2 خبرې ولې منهي عنه دي؟ د دې نه منع ولې کړې ده؟ جواب دا دی چې په دې 2 خبرو سره اضلال د خلکو گمراهي راځي. په دې 2 خبرو سره خلک گمراه کولی شي. نو ځکه الله پاکه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون آیات مبارکه کې دا 2 منهي عنه 2 د منی والا شیان بیان کړل. مضمون بیان شولو، لفظی ترجمه ذکر شولا، تفسیر د آیات مبارکه تشریح د مفرداتو اغا مفسرینو دارنګي کړي ده. ولا تلبسوا الحق مګډ وډ کوي حق لرا. دی آیات مبارکه کې لفظ د لبسه دی. ولا تلبسوا الحق، لبسه د دې لبس معنا خلط ملت کول، پښتو کې مونږ ورته وایو ګډ وډ کول. بیا په دې آیات مبارکه کې لفظ د حق بیان کړل شوی ده. حق څه ته وایي؟ حق ما ثبت بدلیل شرعی، هغه شی چې په دلیل شرعي سره ثابت وي هغې ته حق وایي. نو آیات مبارکه کې
ولا تلبسوا الحق مګډوډ کوي حق. نو حق څه ته وایي؟ ما ثبت بدلیل شرعی، کوم شی چې په دلیل شرعي سره ثابت وي هغې ته حق وایي. دا مګډوډ کوي. بیا ما ثبت بدلیل شرعي برابر خبره ده چې د جواز سره تعلق وي، د ناجایز والی سره تعلق وي، حلال وي یا حرام وي، عقیدی کی وي یا په اعمالو کې وي، دی ټولو ته حق ویل شي. یعنی چې کله په دلیل شرعي سره ثابت کړل شوي وي. بالباطل د باطل سره. باطل ماده په قرآن پاک کې 8 کرته ذکر ده. د دې مختلفې معناګانې دي. یو معنا د باطل ده چې په دلیل شرعي سره نه وي ثابته. هغه شی چې دلیل شرعي سره ثابت نه وي هغه ته باطل وایي. عقیدی سره تعلق وي یا د عمل سره تعلق وي هغه ته څه وایي؟ هغه ته باطل ویلی شي. راځو د آیات مبارکه تفسیر ته په توجیحاتو باندې. هغه دا دی چې د آیات مبارکه کې دي ولا تلبسوا الحق مګډوډ کوئ حق بالباطل په باطل سره. حق نه مراد څه دی؟ باطل نه مراد څه دی؟ آیات مبارکه کې د حق خو موږ تعریف وکړلو. حق څه ته وایي چې ثابت په دلیل شرعي. باطل څه ته وایي چې ثابت نه په دلیل شرعي. مراد د حق نه باطل نه په دې جمله مبارکه کې څه دی؟ یو توجیه دا کړې ده چې حق نه مراد رښتیا، باطل نه مراد دروغ. مګډوډ کوي په خلکو باندې الحق رښتیا بالباطل د باطل یعنی دروغ سره. چې خلک تاسو ګډوډ کوي. دویم ولا تلبسوا الحق مګډوډ کوي حق. مراد حق نه دین اسلام دی بالباطل د باطل سره. باطل نه مراد یهودیت او نصرانیت دی. باطل سره د حق مګډوډ کوي. دریمه توجیه دارنګه کړي ده ولا تلبسوا الحق مګډوډ کوي حق. حق نه مراد تورات بالباطل د باطل سره. باطل نه مراد تحریف او صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم بدلول. کوم چې په تورات کې ده هغه صفت رسول الله تاسو بدلوي مکوي دارنګه. څلورمه توجیه ولا تلبسوا الحق مګډوډ کوي حق. چاغا بعثت رسول الله ده بالباطل د باطل سره. باطل دا دی چې يهوديان ویلې د آخر زمانه پیغمبر با زمونږه په يهوديانو کې مبعوث کولای شي. یا دا دی چې د آخر زمانه پیغمبر با زمونږ نه علاوه نورو انسانانو لري مونږ لره بنئ. نو دا خبره باطله ده. دې سره حق مګډوډ کوي چې د نبی علیہ السلام بعثت ده. دا هغه توجیهات دي کوم چې په دې مقام کې مفسرینو نقل کړي دي. بیا بالباطل کې با په معنا د معاصره ده. یعنی حق د باطل سره مګډوډ کوي. ځکه خو په پښتو کې مونږه ترجمه دارنګي وکړه وتکتم الحق مپټوي حق لرا. وتکتم الحق دا عتب دی په ولا تلبسو باندې. سوال دا راځي چې آیات مبارکه کې
ولا تلبسوا الحق بالباطل. دویم وتکتم الحق. دا دوه خبرې ولې بیان شولې؟ یو دا چې حق ګډوډ کوئ ما د باطل سره. دویم دا دی چې حق مه پټوئ. دا دواړه ولې بیانېږي؟ یو خو هغه توجیه وه کوم مونږ چې د لفظي ترجمې نه وروسته وکړله په مضمون کې، هغه دا چې په دې دوه خبرو سره خلک ګمراه کولی شي. دویم دا دوه خبرې ځکه کوي چې یو نیمګړي ملایان و د یهودیانو، یو د یهودیانو اعوام و او یو د هغوی په علم باندې پوره خلک و. دغه پوره خلک د علم والا هغوی د نیمګړي ملایانو دارنګې د اعوامو د دوی دواړو د ګمراهۍ کوشش کولو. هغه دا چې ولا تلبسوا الحق، دا نیمګړي نیمچه ملایانو باندې به حق ګډوډ کولو. نو هغه به حیران دریان و چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنو او کنه. دویم اعوام خلق وو، دا هغوی نه به حق پټولو. نو دا نیمګړي ملایان چې دوی ګډوډ کول، د هغې متعلق ورته وفرمایله ولا تلبسوا الحق بالباطل، مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره. او دا نیمچه ملایان چې دوی ګمراه کول، د هغوی د ګمراهۍ کوشش کولو، د دغې ګمراهۍ نه ولا تلبسوا الحق بالباطل سره یې منع کړله. دویم عوام چې د هغوی نه به حق پټولو، هغې متعلق یې وفرمایله وتکتموا الحق، مه پټوئ حق. د چانا د عوامو خلکو نه. سوال دا راځي کله چې کتمان د حق پټول مستقل جدا ممنوع دی، مستقلا ممنوع دی، نو وتکتم الحق الفاظو کی ولا تکتم الحق ولی ذکر نشولو؟ یعنی لا ولی حذف شولو؟ لا حذف کولو وجه څه ده؟ او وتکتم الحق دای ولا تلبسوا الحق بالباطل لاندې ولی راوستلو؟ داسې ولی وشوله؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې کله ولا تلبسوا الحق بیان شولو، یعنی حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ، نو تلبیس الحق یا تلبیس ګډوډ کول دا مستلزم دی کتمان پټولو د حق لرا. حاصل دا دی چې کله ولا تلبسوا الحق بالباطل بیان شولو، نو دا خبره ضرور بی ضرور راځي چې حق به پټوي. نو ځکه ولا تلبسوا الحق بالباطل نه وروسته وتکتموا الحق بغیر د لا نه راوړلی شولو او داسې ونه ویل شول ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، حال دا دی چې تاسو ښه پوهیږئ. آیات مبارکه کې تعلمون دی، تعلمون خو فعل فاعل دی. د دې تعلمون د پاره مفعول څوک دی؟ جواب د هغې د پاره دا دی، یو دا دی چې د دې تعلمون د پاره مفعول هغه حق دی. نو لفظي ترجمه به دارنګې شي
وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو ښه پوهیږئ په حق باندې، خو بیا یې هم نه منئ د ضد د وجې عناد د وجې د دنیا پرستۍ د وجې چې زمونږ شکرانې، زمونږ آمدنی، زمونږ مشري دا به په خطر کې پریوزي که مونږ دین اسلام ومنو. ورنه د دین اسلام د نبی علیہ السلام په حقانیت تاسو ښه پوهیئ وانتم تعلمون. دا یو شولو. دویمه د دې وانتم تعلمون مفعول مقدر ده، تقدیری دارنگی ده ان تلبیس الحق وکتمانه اسم وسبب لإضلال الناس وضررهم. نو بیا په ترجمه دارنگی کوو وانتم تعلمون حال داده چې تاسو ښه پوهیئ چې حق د باطل سره ګډوډ کوله دارنگی پټول د حق دا لویه ګناه دی او سبب دی د خلکو د ګمراه کولو. خلق په دې باندې ګمراه کیږي. تفسیر قرطبی لیکلی دی چې وانتم تعلمون دا قید الله پاک د دوی د خباثت او قباحت لپاره بیان کړلو چې بلا علمم ګناه دی، خو سره د علم نه عظیمه ګناه دی چې ته حق پرېږدې او باطل اخلې، باطل پسې روانېږې. دا د آیات مبارکه وضاحت او تفسیر شولو. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا د سورة بقره 43 نمبر آیات مبارکه ده. لفظی ترجمه دارنگی دا واقیموا الصلاة پابندی کوي د مانځه، وآتوا الزکاة ورکوي زکات لرا، ورکو رکوع وکي مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه. دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه شولا. مضمون د آیات مبارکه امر مصلح، امر مصلح یا داسې ووایه چې په آیات مبارکه کې اوامر ثلاثه 3 اوامر دي. اول اقیموا الصلاة پابندی کوي د مانځه. دویم آتوا الزکاة ورکوي زکات لرا. دریم ورکعوا مع الراکعین رکوع وکي سره د نورو رکوع کوونکو نه. 3 خبرې دي، 3 اوامر دي په آیات مبارکه کې او دیتا امر مصلح ویلې کیږي، اصلاح والا امر. نو آیات مبارکه لفظی ترجمه د آیات مبارکه مضمون بیان شولو. ربط دی آیات مخی آیات سره ولا تلبس الحق بالباطل سره څه دی؟ جواب مخی آیاتونو کې دعوت الایمان سره د حفاظت ایمان، آمینو ایمان راوړی، خود دې ایمان حفاظت وکړي. ولا تكون اول کافر به دا یو. ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا دا 2. ولا تلبسوا الحق بالباطل دا 3. وتكتموا الحق دا دې شی 4. حاصل دا دی ایمان راوړی، پریز په دې 4 خبرو سره وکړي. یا ایمان راوړی، حفاظت ایمان
د دې څلورو خبرو نه وکې دا ایمان بربادوي، ایمان تباه کوي، ایمان زایل کوي. نو کله چې آمینو ایمان خبره ذکر شوله ایمان راوړی، د ایمان د حفاظت خبره وشوله چې ایمان حفاظت وکې، نو ایمان راغللو، ایمان حفاظت وشولو. دلته واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة آیات مبارکه سره اعمال بیانیږي. دلته ایمان نه دی بلکې د ایمان اعمال دی. وګوره اقیموا الصلاة، مونځ دا د ایمان عمل دی. څوک مونځ کوي دا علامه د ایمان دی. آتوا الزکاة، زکات ورکې دام عمل دی. ورکعوا مع الراکعین. نو حاصل دا دی چې مخکې ایمان، حفاظت ایمان بیان شولو، اوس اعمال د ایمان بیانیږي د پاره د تکمیل د ایمان. حاصل دا دی صرف ولا تلبسوا الحق وتكتموا الحق، تلبیس او دارنګي کتمان، حق د باطل سره ګډوډ کول او حق پټول، د دین نه یوازې ځان ساتل نه دي بلکې اعمال د ایمان بکې. واقیموا الصلاة، پابندي وکئ د مانځه. وآتوا الزکاة، ورکئ زکات لره. ورکعوا، رکوع کوئ مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو نه. تشریح د مفرداتو د آیات مبارکه دا ده: واقیموا الصلاة، پابندي کوئ د مانځه. لفظ د اقامت د دې وضاحت مونږه د سورة بقره اول آیاتونو کې کړه و ويقيمون الصلاة، او دا خبره مونږه کړي و چې یو د مانځه کول دی، دویم د مانځه اقامت ته. اصل مطلوب و مقصود کمال ولا شی هغه اقامت الصلاة ته. وګوره سوره ماعون کې دی فویل للمصلین، آلته کې مصلین ده. مصلین منځ کوونکي، اقیموا الصلاة د مانځه پابندي کوونکي. فرق ده، یو منځ کوونکی ده، دویم د مانځه پابندي کوونکی ده. کمال اقیموا الصلاة د مانځه اقامت کې ده، د مانځه په کولو کې نه ده. سوره ماعون کی خیری شوی دی فویلن، پس تباہی دی، بربادی دی، ہلاکت دی للمصلین، منزگزارو لرا. سوال دا رضی چه آلتا کی مصلینو باندی ہلاکت خیری شوی دی، نو منز کوي ہلاکت خیری ولی ورته شوی دی؟ جواب دا دی چه اقامت الصلاة ولا ندی. آن تر دې پورې چې مفسرین، محدثین، علما، فقها فرمایي څوک چې د مانځه په معنا باندې نه پوهیږي، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اغام په دغه ساهون کې داخل دی، د مانځه نه غافل دی، د مانځه نه غفلت ته، اغام د ګناه دارنګي د سزا قابل دی. نو کمال ولا شی هغه اقامت الصلاة ته. واقیموا الصلاة، پابندي کوئ د مانځه. الصلاة کې الف لام عهدی دی، د دې معنا دا ده داسې مونځ وکړئ لکه مونځ د مسلمانانو. چاته وایي؟ یهودیانو ته وایي. واقیموا الصلاة، پابندي کوئ د مانځه. وآتوا الزکاة، ورکوئ زکات لرا.
دی آیات مبارکه کې دویم امر آتو الزکاة ایتا لفظ ذکر شوی دا. علما فرمایي لفظ د ایتا امور محسوسه، امور معقوله، امور منزله دریوانو کې استعمالیږي. دریوانو د پاره د دې استعمال کولی شي. و آتو الزکاة ورکوي چاله را زکات لرا. لفظ د زکات معنا مونږه کړې وا چې دې لفظ کې معنا د زیادت فرته ده. څوک چې زکات ورکوي الله پاک به مال زائد کوي، زیاتوي. سوال راځي چې دا چا ویلی دی چې په زکات سره مال سیوا کیږي؟ دا څوک دی چې دغه په اعتماد سره خبر ورکوي چې چا زکات ورکولو مال به سیوا کیږي؟ جواب دا الله جل جلاله فرمایلی دی. چرته فرمایلی دی؟ سورہ بقرہ کی فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ پاک دا حرام مال بخکندی کوي، یا په دنیا کې یا په آخرت کې سبب دا عذاب ده. پاتشول صدقات، صدقات سره الله مال سیوا کوي. بل یو آیات مبارکه کې د مضعفون سیوا کیږي. نو آتو الزکاة، زکات ځکه زکات وایي چې د زکات په ورکولو سره الله مال سیوا کوي. ورکاو رکوع وکې مع الراکعین، سره د نور رکوع کوونکو نه. آیات مبارکه کې ورکعو لفظ ده. ماده د رکوع په قرآن مجید کې 14 کرتی ذکر ده. رکوع څه ته وایي؟ رکوع سر او ملاخ کته کولو ته وایي. سر او ملاخ کته کول. ورکعو مع الراکعین. منځ په داسې طریقه پکار ده کومه طریقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته، هغه حدیث ته مسیء الصلاة وایي. مسیء الصلاة بخاری شریف، مسلم شریف کې بار بار ذکر کړل شوی ده. یو صحابي راغللو، مختصر منځ وکړلو او بیا لاړلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته د سلام پیش کولو د پاره. سلام یې وکړلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورله ورکوي، ورته فرمایي قم فصلی فانک لم تصلی. لاړ شه، پاڅه، مونځ دې دوباره وکړه، تا مونځ نه دی کړی. 3 کرتې داسې شوي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه ورته ښودلې ده. رکوع، د سجده، د قیام، د قرائت، دا ټولې خبرې پکې راغلي دي. بیا د رکوع، د سجدې، د قیام، د جلسې د منځ کې تعدیل د تعدیل الارکان. موږ خلک منځ کوي، ورشي رکوع ته، بیا د رکوع نه پورته راجګیږي نه، همداسې نیغ د رکوع نه لیچ کې راپاڅي او بیا ورشي سجدې ته. دا منځ په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه منځ نه ده. د داسې مانځه په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي قم فصلی فانک لم تصلی. پاسا منځ وکړه، تا منځ نه دی کړی. خبره مونږ کوله د رکوع په باره کې. رکوع څه ته وایي؟ سر او ملاخ کته کول. یا رکوع په لغت کې څه ته وایي؟ انقیاد، تابعداري کولو ته. دا خو لغوي معنی شوله. شرعي معنا د رکوع څه ده؟ شرعان رکوع ویلی شي سر او ملا برابرول د عبادت په تور سره.
دې ته ویل کیږي رکوع. آیات مبارکه باندې نظر واچوئ. واقیموا الصلاة، پابندی کوئ د مانځه. وآتوا الزکاة، ورکوئ زکات. ورکعوا، رکوع وکئ. مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو نه. سوال راځي چې د آیات په اوله حصہ کې اقیموا الصلاة د مانځه خبره ده. مانځه کې خو رکوع موجوده وي، بغیر د رکوع نه خو مونځ نه کیږي. نو ورکعوا مع الراکعین، اقیموا الصلاة نو وروسته ولې بیان شولو؟ مونځ خو هغه وي چې هغې کې رکوع وي. نو کله چې اقیموا الصلاة بیان شولو نو معلومه شوله چې رکوع، سجده، قیام دا ټول به پکې وي. ورکعوا مع الراکعین ولې بیانیږي؟ جواب: اهتمام د رکوع د وجې نه آیات مبارکه کې ورکعوا بیان شولو. دا یو. دویمه، ورکعوا مع الراکعین، رکوع لفظ په معنا لغوي سره اخلو، ترجمه به دارنګې شي ورکعوا، سر ښکته کئ، حکم د الله ته. مع الراکعین، سره د نورو سر ښکته کوونکو. دا په اعتبار د معنا لغوي سره د رکوع ترجمه مونږ وکړله. سوال: صحیح دی چې ورکعو کې دو توجیحات شوله. یو دا دی چې اهتمام د وجې نه دی. دویم دا دی چې لغوي معنا سره دی. خو مع الراکعین ولې بیانیږي؟ لکه څنګه چې اقیموا الصلاة دی، آتوا الزکاة دی، دارنګې ورکعوا به بیان شوی و. مع الراکعین ولې ورسره سوا شولو؟ دا ولې ورسره بیانیږي؟ جواب: لفظ د مع الراکعین، مع راځي د پاره د معیت، یو ځایوالي، مرګلتیا د زمانې د مکانه. نو دلته کې اشاره ده دې خبرې ته. ورکعوا، رکوع وکئ. مع الراکعین، سره د نورو رکوع کوونکو نه. یعنی مونځ وکئ د نورو مونځ کوونکو سره په جمع باندې. مع الراکعین اشاره ده د جمع مانځه ته. مونځ یوازې مه کوئ، بلکې مونځ با جماعت د جماعت سره وکئ. ځکه لفظ ده مع الراکعین، مع لفظ بیان شوی ده. تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. دا د سورة بقره 440 نمبر آیات ہے. لفظی ترجمه د آیات مبارکه دارنګي ده. اتامرون الناس، آیات ستاسو امر کوي خلقو ته، بالبر پنیکی سرا، وتنسون پرېږدئ انفسکم ځانونه خپله، وانتم تاسو تتلون الکتاب، لولئ کتاب لرا، افلا تعقلون، آیات ستاسو عقل نه لرئ. دا لفظی ترجمه دا آیات مبارکه ده. مضمون دا آیات مبارکه زجر یعنی رټنه ورکوي، قباحت ترک عمل یعنی عمل پر خودل داغی قباحت بیانیږي. مضمون بدارنګ شي زجر قباحت ترک عمل، رټنه الله ورکوي
او د عمل پرې خودلو قباحت خباست بیانوي چې عمل مه پرېږدئ. څنګه زجر ورکوي؟ اتامرون الناس، آیا څه تاسو امر کوئ، دعوت ورکوئ خلکو لره، بالبر په نیکۍ سره، وتنسون پرېږدئ انفسکم خپل ځانونه، وانتم تاسو تتلون الکتاب لولئ کتاب لره، افلا تعقلون، آیا څه تاسو عقل نه لرئ؟ آیات مبارکه لفظی ترجمه دارنګې د آیات مبارکه مضمون بیان کړلی شولو. اوس د دې آیات مبارکه تشریح د مفرداتو کوو، خو دغه تشریح د مفرداتو کې شانزول د آیات مبارکه بیانوو. آیات مبارکه د نزول سبب څه و؟ آیات مبارکه ولی نازل شولو؟ جواب سبب د نزول داو. علماو د یهودیانو با خپلو کشرانو ته ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم نبیون دا پیغمبر دی، امره حق، د خبره حق ده، وقوله صدق، د وینا رښتونی ده. دا خبره به چاته کوله؟ خپلو اتباعو ته به کوله، خو په خپله به ایمان نه راوړلو. کشرانو به پوښتنه تنه وکړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه وایې؟ دوی به ویل نبی امر حق وقوله صدق، نبی دی، امر ده حق دی، رښتونی دی، خبره رښتیا دی، وی منه. خو په خپله دوی ایمان نه راوړلو، په خپله دوی ایمان ته نه تیارېدله. آیات مبارکه کې الله پاک د دوی د ترک عمل قباحت بیانوي. ترک عمل قباحت، د عمل د پرېښودلو قباحت ذکر کیږي. اتامرون الناس، آیا څه تاسو امر کوئ خلکو ته؟ آیات مبارکه د مفرداتو تشریح کې اتامرون الناس حمزه استفهامیه د پاره د توبیخ ده. اتامرون الناس، آیا څه تاسو امر کوئ چاته؟ خلکو ته. بالبر په نیکۍ سره، بالبر په چا سره؟ په نیکۍ سره. بر خپل معنا ده وسعت، فراخی. شرعاً معنا د بر وسعت فی الخیر، په خیر کې فراخوالی، زیاتوالی. بیا د بر نه مراد څه دی؟ جواب بر دومره عام دی، ایمانیات، طاعات، ټول د پاره لفظ د بر شامل دی. اتامرون الناس، آیا څه تاسو امر کوئ خلکو ته؟ بالبر په نیکۍ سره. چې نبی علیہ السلام بر حق دی، اسلام حق دی. بر لفظ اته کرت قرآن مجید کی ذکر ده. سورہ بقرہ 179 نمبر آیات کی براشی آلتا کی د بر انواع اقسامی بیان کړي دي. اتامرون الناس، ستاسو امر کوي خلکو ته بالبر په نیکۍ سره، وتنسون پرېږدئ تاسو انفسکم خپل ځانونه. ځان دې هېر کړی دی، ځان دې پرېښودلی دی،
او نور خلق نیکه طرف ته رابلې. انفسکم لفظ د نفس 45 کرته قرآن پاک مستعمل ده. وتنسون تاسو پریده انفسکم ځانون خپلا. لفظ د نسیان 45 کرته قرآن پاک مستعمل ده. لغوی معنی ده هیرول، دلته کی معنی ده پریخودل. هر چې انفسکم لفظ د نفس، نو دا لفظ د نفس مفردان 140 کرته، جمعان 150 کرته قرآن پاک مستعمل ده. حاصل نور نکه تر بله وتنسون انفسکم خپل ځانونه مو هیر کړي دي، خپل ځانونه مو پریښودلي دي. دا معنا ده د چا؟ د آیات مبارکه. وانتم تاسو تتلون الکتاب الولی کتاب لرا. کتاب تاسو وایه، آغا کتاب کی څه دی؟ تتلون الکتاب، حال دا دی چې تاسو الولی کتاب لرا. پاغه کتاب کی څه دی؟ صفت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ولی نه منه. ته خو نور خلکو ته وایې چې نبی علیہ السلام بر حق دی. وانتم تتلون الکتاب، تاسو لولې کتاب لرا، وایې کتاب لرا، تلاوت کوي د کتاب، پاغي کې د نبی علیہ السلام صفات دي، آخرنی رسول دی، ولی نه منې. دا یو. دویمه، وانتم تاسو تتلون الکتاب الولی کتاب لرا. او په کتاب کې دا مسله ده چې مخالفت قول د عمل نه دا ډیر زیات قبیح ده. خبره یو عمل بل، خبره یو شانته عمل په بل شانته، دا ډیر بد ده. وانتم تتلون الکتاب، دا معنا د دې جملې مبارکې شولا. افلا تعقلون، آیات ستاسو نه پوهیږئ. سوال دا راځي آیات مبارکه ختم کړلو لفظ دا افلا تعقلون باندې، دا ولې؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی، هغه څوک چې علم ولري او د علم سره سره بیا بې عمله یي، دغه سړی بې عقل دی. ځکه آیات مبارکه کې افلا تعقلون الفاظ بیان کړل. دویمه، عقل خپل معنا د منع، عقل خپل معنا د منع. عقل ته عقل ځکه وایي چې عقل مخلق د قبیح کارونو نه منع کوي، بد کارونو نه سړی منع کوي. نو دې آیات مبارکه کې دی چې تاسو د دغه پلیت کار نه منع کیږئ، د دغه بد کار نه منع کیږئ. خدای ته پته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بر حق دی. وانتم تتلون الکتاب، بیا هم نه منې، بل چاته وایي چې وی منې، په خپله نه منې. افلا تعقلون، دا د آیات مبارکه تشریح او تفسیر شولا. دلته راځو د دې آیات مبارکه متعلقه څه اشکالات دي، څه سوالونه دي، څه داغي جوابونه دي. یو خبره دا ده چې آیات مبارکه نه معلومه شوله چې څوک بل چاته د ښې خبرې ښودنه کوي، د ښه عمل ښودنه کوي، په خپله په دې ښه عمل او په ښه کار باندې نه چلیږي، دا یو قبیح عمل ده، دا یو بد عمل ده. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په شپه د معراج باندې ما څه داسې خلک ولیدل چې د اور په قینچیو باندې د هغوی نه شونډې پرې کولی شولې. ما حضرت جبریل علیه السلام نه پوښتنه وکړله، جبریل دا څوک دی؟ هغه راته وویل یا رسول الله هؤلاء خطباء من امتک، دا ستا د امت
خطیبان دي، مقررین دي، تقریر کوونکي دي، بیان کوونکي دي. یأمرون الناس بالبر، خلق به نیکۍ ته رابلل په منبر باندې محراب سره او دارنګې اجتماعاتو کې. وینسون انفسهم، خپل ځانونه هیر کړي وو، هغې اصلاح نه کوله، اعمال یې په هغې باندې نه کوله. وهم یتلون الکتاب، دوی د الله کتاب لوستلو. نن دا حال دی چې د اور په قینچیو باندې د دوی نه شونډې پرې کولی شي. نو معلومه شوله دا خبره چې کله یو تن بل چاته واعظ کوي، نصیحت کوي، په خپله دې په دغه واعظ باندې، په دغه نصیحت باندې عمل وکړي. دویمه حدیث مبارکه کې دی، بخاری شریف کې هم دی، دارنګې نور حدیثو د کتابونو کې هم ذکر کړل شوي دي. هغه دا چې په ورځ د قیامت باندې به یو سړی پیش کړلی شي د الله پاک په دربار کې، جهنم ته به وغورځولی شي، د ده کلمې به راوځي، په دې خپلو کلمو باندې به دی غوبل کوي. نور خلق به ورته راجمع شي چې تا خو په دنیا کې مونږ ته د خو خبرو تذکره کوله او د نیکو اعمالو طرف ته به دې مونږ رابللو، دا نن ته په څه مصیبت باندې ککړ یې. دا سړی به ورته ووایي کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه وانهاکم عن المنکر وآتیه. کنت آمرکم، ما به تاسو ته امر کولو په نیکۍ سره، خو په خپله به مې نیکي نه کوله. بل دا دی چې تاسو به مې منع کولې د بدۍ نه، خو په خپله به بدۍ ته ورتللمه. ځکه مې دا حال دی. دې ځای نه هم دا خبره ثابته شوله چې څوک بل چاته واعظ او نصیحت کوي، هغه دې په خپله اول دغه واعظ او د نصیحت والا خبرې په خپل ځان کې راولي، په خپل ځان باندې دې عملي کړي. سواله که چېرته یو داسې تن یي چې هغه بل چاته د نیکو اعمالو ترغیب ورکوي، ورته بیانوي، خو په خپله په هغې باندې نه چلیږي، آیا دغه سړی چې په خپله نیک اعمال نه کوي، دی به بل چاته د نیکو اعمالو ترغیب ورکوي که نه؟ بل چاته به تبلیغ کوي که نه؟ یا په اسانه سره به موږ داسې ووایو چې یو تن دی، هغه ولاړ دی د واعظ او د نصیحت لپاره، هغه دا مسله بیانوي چې سود مه کوئ، په خپله په سودي معاملاتو کې ګیر دی. یا وایي چې غیبت مه کوئ، په خپله دی غیبت کوي. یا خلکو ته وایي د مانځه پابندي کوئ، په خپله بېلمازه دی. آیا څوک داسې کولی شي چې ده ته ووایي چې ته د اواز او نصیحت مه کوه ځکه ستا عمل پې نشته؟ یا دا چې دی په خپله ووایي چې زه کمزوری یم، عمل پې نشم کولی، نو د دې ترغیب د دې تبلیغ به هم نه کومه. داسې کیدی شي او که نه؟ داسې کولی شي او که نه؟ یعنی په خپله کمزوری دی، په خپله بد عمله بې عمله دی، بل چاته د نیکو اعمالو خبره کولی شي او که ده ته منع ده. یا دا دی چې په خپله بد عمله بې عمله دی او نور خلک نیک اعمالو ته رابلي، آیا چا د پاره دا حق شته چې دی منع کړي چې ته بې نه وایې ځکه ته عمل پې نه کوې؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی، تفسیر بیضاوي لیکلی دی، قال البیضاوي المراد بالآیات حث الواعظ على التزكية النفس وتكميله لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. تفسیر بیضاوي لیکلی دی چې د دې آیات مبارکه دا مقصد نه دی چې یو تن هغه په بد عملی کې ګیر وي، یو تن د بې عملی شکار وي، دی به د نیکو واعظ او نصیحت هم نه کوي. دا معنا د آیات بالکل نه دی. په لنډو باندې داسې ویلی شو که یو سړی په بې عملی او بد عملی کې گرفتار وي، بیا هم د ده په ذمه باندې
د دعوت او د تبلیغ خبره باقی ده، هغه به کوي، څوک به نه ته نه منع کوي، هغه به بیانوي، دی به پخپله د هغې نه منع کیږي. ځکه خو مونږ وویلی د آیات مبارکه په مضمون کې اتأمرون الناس بالبر چې آیات مبارکه کې قباحت ترک عمل ده، یعنی د دې خبرې بدی بیانېږي چې عمل مه پرېږده. دا معنا نه دی چې عمل د نه پاتې وي، واز او نصیحت هم پرېږده، دا هم مه کوه. دا معنا د آیات مبارکه نه دی او نه چا کړې ده. دلته بل یو سوال واردېږي چې آیات مبارکه کې دی سورې صف 3 نمبر کې کبورا مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. آیات مبارکه کې دی کبورا مقتا عند الله، ډېره لویه د غضب خبره ده د الله په نزد باندې. ان تقولوا چې ته وایې ما لا تفعلون. حاصل دا ده سورې صف نه خو معلومیږي چې یو سړی بد عمل بی عمل یي او بیا نور ته د نیکو اعمالو خبره کوي، دا د الله په غضب کې گرفتار دی. او ته خو وایې چې نه، که چرته د ده د لاس نه بی عملی او دارنګي د ده د بدن نه بد عملی صادره شوې ده، خو بیا هم د په تبلیغ باندې خپل غاړه آزاده کی، په تبلیغ باندې په بیان باندې بیا هم دته اجر دی اگر چې دی بی عمله بد عمله دی. نو سورت صف 3 نمبر آیات کې خودی چې یو سړی یو نیک کار نشي کولی او بل څوک وتره بلی دا په غضب گرفتار دی، ته وایې چې نه په غضب نه دی بلکې د ده دا عمل پر خودل دا بد خبره ده. جواب د دین مفسرینو دارنګي کړی ده چې د سورت صف آیات مبارکه مقصد دا دی چې یو ګناه د عالم دی، دویمه ګناه د جاهل دی. ګناه د عالم دا ډیر لوی دی په نسبت چاته، په نسبت جاهل ته د جاهل ګناه دومره خطرناک نه دی لکه د عالم ګناه. ځکه خو مفسرین فرمایي لا ان امره بالمعروف ممقوتنا. د سورت صف مقصد دا نه دی چې یو سړی بی عمله بد عمله وي او دی بیا آواز او نصیحت کوي د الله په غضب گرفتار دی. دا معنی نه دی، دا ترینه نشي پام کولی، بلکې معنی دا دی چې د عالم ګناه دا ډیره خطرناکه دی په نسبت سره ګناه د چاته د جاهل ته. لنډه خبره د دې آیات مبارکه په باره کې مونږ دارنګي ویلی شو چې آیات کې دی عمل مه پرېږدی اتأمرون الناس بالبر، عمل مه پرېږدی، عمل خامخا وکې، خو که چرته چا عمل بد و یا عمل یې بالکل نه و، دا معنا هم نه دی چې نور خلق به نیک عملی ته رابلی نه او بد عملی نه به منع کوي نه، دا خبره نه ده. لنډه دا چې که چرته اعمالو کمزوري در پکې وي، د دعوت او د تبلیغ، د دعوت الله، د بیان، د واز، د نصیحت، دا خبره خو مه پرېږده، هغه خو خامخا وکړه. نو ځکه آیات مبارکه کې دی اتامرون الناس، ستاسو امر کوي عام خلکو ته بالبر په نیکۍ سره، وتنسون پرېږدئ انفسکم خپل ځانونه، وانتم تتلون الکتاب حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره، افلا تعقلون آیا ستاسو عقل نه لرئ. حاصل دا دی چې عمل پرېښودل دا بده خبره دی. زجر ورکو رټنې ورکړله، خو دا معنا نه دی چې کله عمل ستاسو بد وي یا بې عمله وی نو ته به بیان هم نه کوې، ته به تقریر هم نه کوې،
ته به خلک نیکیو ته رابلې هم نه دارنګې نه دی. که عمل دی بد وي، که عمل دی بالکل نه وي، خو ګوره د دعوت او د تبلیغه، ګوره خلک نیکۍ ته رابلله، ګوره امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا وکه. هغه خو کولی شي اگر چې دغه بد عملی او بی عملی دی خو دا بل واز او نصیحت دا خو د لاس نه مه ورکوه، دواړه خو د لاس نه مه ورکوه. دا یو شی دی د لاس نه ورکړی دی، دا بل د لاس نه مه ورکوه. واز نصیحت خامخا وکه. دا معنا دی د آیات مبارکه. الله پاک دی مونږ هغه واعظین، هغه مقررین نه ګرځي چې په ورځ د قیامت باندې زمونږه شونډې، زمونږه جبې ملایکې د اور په قینچیو بیاتیو باندې پرې کوي، بلکې الله پاک دی مونږه د هغه داعینو سره یوځای کي لکه اصحاب کهف، انبیاء کرام، د هغوی په ډله کې دی الله پاکه مونږه حساب کې او د هغوی سره دی الله پاک زمونږه حشر وکي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.